آیا پوهیږئ چې بوریس ګراموف افغانستان څخه د وتلو پر وخت څه ویلي وو؟ د پخواني شوروي اتحاد جنرال بوریس ګراموف په خپل کتاب کې لیکلي کله چې افغانستان څخه وځم افغانستان ته به مخ اړوم او په زړه کې به یو څه وایم چې څوک پرې پوه نه شي. خو دا چې د وتلو پر وخت څه ویلي وو بیا یې په خپل کتاب کې لیکلي دي. د بوریس ګراموف هغه پټې خبرې چې په پراخ ډول نه دي خپرې شوي نن غواړم په همدې اړه د هغه پټې خبرې په دې ویډیو کې را نقل کړم. پخوانی شوروي اتحاد یا سوویت یونین د 1958 کال د جدي په شپږمه نیټه تقریبا 100,000 ځواکونو سره د هوا او ځمکې له لارې د سختو بمباریو پر مټ افغانستان باندې نظامي یرغل وکړ. د تجاوز تقریبا 10 کاله دوام وکړ. د سختې جګړې او د شوروي اتحاد ځواکونو مسلسل ماتې او ناکامۍ له کبله له نن څخه 15 کاله وړاندې شوروي ځواکونو په افغانستان کې سخته ماتې وخوړه. نږدې 10 کاله تجاوز بعد د سلواغي په 26مه نیټه اړ شول او خپل ټول ځواکونه دغه هیواد څخه وایستل. زه نه غواړم په دې ویډیو کې د شوروي اتحاد د تیر تاریخ او ماتې لاملونو په هکله وغږیږم. فقط زه په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد جنرال بوریس ګراموف کتاب په اړه غواړم لنډې خبرې وکړم. دغه کتاب ته ګراموف د محدود پوځي ټولګي نوم ورکړی. د بي بي سي پخواني خبریال داود جنبش په افغانستان کې سرې لښکرې په نوم ژباړلی. په دې کتاب کې ګراموف ځینې مهمې خبرې لیکلي دي. بوریس په خپل کتاب کې له افغانستان د وتلو پر وخت د خپل زړه خبرې لیکلي دي. بوریس ویلي وو کله چې افغانستان څخه وځم او له پولې څخه واوړم نو بیا به د افغانستان خواته مخ اړوم او زیات شیان به وایم خو دا به په لوړ اواز نه بلکې په زړه کې وایم. هغه خبرې چې بوریس افغانستان څخه د وتلو پر وخت څه ویلي وو په خپل کتاب کې لیکلي دي. اوس لپاره دا چې څه ویلي وو دا په یاد وساتئ. خو وړاندې له دې غواړم د بوریس ګراموف له انده په افغانستان کې د جګړې په اړه ځینې خبرې را نقل کړم. بوریس ګراموف په دې کتاب کې لیکلي کله کله به هوایي بمبارۍ زموږ د عسکرو په سر هم لګېدې ځکه له ډېرې لوړې فاصلې څخه د خپلو او پردو بیلول سخته ده. بیا د دغه کتاب په 176 صفحه کې زه ګمان کوم د خپلې ماتې په تړاو په غیر مستقیم ډول لیکلي. لومړی ډزې سړی ذهناً په بشپړه توګه له پښو خطا کوي. بوریس پوښتنه کړې چې آیا موږ د افغانستان جګړه په مجموعو کې ګټلی شوه که نه؟ بیا د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي د سالم عقل حکم خدا دی چې د وسلې په زور یو بشپړ ملت لاندې کول ناممکنه دی. دی په افغانستان کې د خپلې ماتې پر ځای وړې وړې بریاوې توجیه کوي لکه څنګه چې په 222 صفحه کې لیکلي زموږ محدودې سیمه بریاوې په کار وې او هغه مو لاسته راوړې هم. بیا یې په 484 صفحې کې لیکلي د دې خبرې لپاره هیڅ دلیل نشته چې وویل شي 40م لښکر په افغانستان کې ماتې وخوړه. 40م لښکر هغه څه چې لازم بلل کولی. خو ولې تاریخ په دې اړه بیا بل څه وایي؟ دا د شوروي ځواکونو هغه لسګونه ټانګونه دي چې په جګړه کې د سختې ماتې له امله پاتې شوي دي. دا پاتې شونې د شوروي لښکر د تېښتې بیلګې بلل کیږي. بوریس ګراموف د خپل کتاب په 500 صفحې کې د خپل زړه پټو خبرو په هکله داسې لیکلي په کوم ځای کې مې په بې احتیاطۍ له خولې نه وتلي وو چې کله افغانستان څخه وځم او له پولې څخه واوړم بیا به افغانستان خواته مخ اړوم زیات شیان به وایم خو دا کار به په لوړ اواز نه بلکې په زړه کې کوم چې هیڅوک پرې پوه نه شي. پرنین همدې خبرې ته په کتو بوریس څخه پوښتنه کړې او ویلي دي د مثال په توګه خو یو څه ووایاست. بوریس په جواب کې ویلي اوس نه په دې هکله بل وخت لیکل غواړم. له څه لیکلو څخه مطلب همدغه کتاب دی چې بیا یې لیکلی دی. پرنین بیا له بوریس څخه پوښتنه کړې چې یو څه راته ویلی شئ؟
الکساندر پرنین د یوې ورځپاڼې مسؤل او په افغانستان کې د شوروي اتحاد تلویزیون خبریال و. بوریس ګروموف بیا په خپل کتاب کې د پرنین دوهمې پوښتنې ته په جواب کې لیکلي. نو ما خو نشول کولی هغه ته په جواب کې ووایم چې غواړم هغو کسانو ته د زړه له کومې ښکنځلې وکړم چې افغانستان ته د پوځ لیږلو پرېکړه کړې وه. بوریس ګروموف د پرنین پوښتنې او د ده ځوابونو لنډه برخه چې ما یادونه وکړه په دې کتاب کې لیکلي دي. د پرنین پوښتنې او د ځوابونه یې په خپل دې کتاب کې رانقل کړي دي. او په پای کې بوریس ګروموف لیکلي کله چې افغانستان څخه وتلم ودرېدم او افغانستان ته مې مخ واړاوه نو څه به مې ویلي وای. څو جملې مې په لوړ اواز په ژبه جاری کړې. دا هسې جملې وې چې د کاغذ پر مخ نشي لیکل کېدای. نو څه به یې ویلي وي. زه ګمان کوم هغو کسانو ته به یې ښکنځلې کړې وي چې افغانستان ته یې د پوځ لیږلو پرېکړه کړې وه. دا د یو کتاب لنډ نقل و. که خوښ شوی مو وي غواړم په نور هم جلا جلا ویډیوګانې جوړې کړم. نظریات مو په سوشل میډیا را سره شریک کړئ. او یادونه ده چې دغه ویډیو مې د سلواغې په 26مه نیټه د شوروي اتحاد 15 کلیزې په مناسبت جوړه کړې وه. خو د یو لړ ستونزو له کبله مې هغه وخت خپره نشوه کړی.